تازه او مهم خبر، ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی د نجونو د ملاتړ په مخه میدان ته راودانګل. دوی د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصولو په مخه د هیبت الله سره ویني. دا به د افغانانو لپاره تر ټولو ښه زیری وي چې ښځینه زده کړې یو ځل بیا پیل سي. دا چې ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی څه ویلي، څه وخت او چیرته له خپل شیخ صاحب سره ګوري، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب او سراج الدین حقانی د نجونو د زده کړو پر ستونزې خبرې وکړې. دوو افغان تلویزیوني شبکو ادعا وکړه چې د کورنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت دوو تر ټولو مهمو وزیرانو د نجونو پر زده کړو د بندیز د ستونزې د هوارۍ په اړه خبرې کړې دي. اریانا او تلو تلویزیونونو تېره شپه وویل چې نن د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. د سرچینې په خبره د پوهنتونونو او ښوونځیو موضوع له تودېدو وروسته د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پریکړه وکړه چې د مسئلې ته حل لاره پیدا کړي. سرچینه زیاتوي ټاکل سوي چې محمد یعقوب مجاهد، سراج الدین حقانی او یو شمیر نور دیني عالمان د دې مسئلې د حل لپاره کندهار ته ولاړ سي او هلته د اسلامي امارت له رهبر سره پرې خبرې وکړي. دغه دواړو رسنیو د خپلې سرچینې نوم نه دی یاد کړی او دا هم څرګنده نه ده چې د دوی سرچینه یوه ده او قبیلې دي. خو ډیر خلک د طالبانو په منځ کې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته خوشبیني لري او فکر کوي چې منځلاري دي او ممکن افغانان له کړاوونو او افغانستان له نړیوالې انزوا وباسي. په وروستیو ورځو کې د دواړو په اړه اوازې هم خپرې سوې چې ګواکې د ملا هیبت الله پر ضد د کودتا هڅه کوي او ملا هیبت الله د کودتا د مخنیوي لپاره خپل ځانګړي کسان په کندهار کې ځای پر ځای کړي دي. دا اوازې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.